د کندوز ښار په یوه څنډه کې د تیلو او غوړیو د تولید یوه پخوانۍ وسیله چې ډیری یې د جواز په نامه پیژني. دغه وسیله د آس او یا هم اوښ له برکته په حرکت راځي او بیا ورڅخه تیل او غوړي تولیدیږي. داسې تیل چې په ښار او بازار کې په همدغه بڼه موندل تر ډیره سخت او ناشوني دي. د دغې کارخونې د مسؤل پر وینا ښار کې شته بیلابیل ډوله د تیلو د تولید ماشینونو نه یوازې د دوی پر کار منفي اغیزه نه ده کړې، بلکې لا یې د تولید شوو تیلو د خرڅلاو بازار غوړېدلی دی. یک سیر روغن کنجد ما 2000 سودا میکنیم، یک سیر روغن زغر ما 1000 سودا میکنیم. مشتریای ما خوب است، میبره مردم. امی طبقه فشار داشته باشه، شکر داشته باشه، تا او دواست امی دکترها کسی است توصیه میکنه، باز مردم میبره پیش ما. الحمدلله کار خود ما راضی هستیم دیگه. له بلې خوا د کندوز ښاریان د جواز له لارې تولید شوي تیل د روغتیا لپاره ګټور ګڼي او د دغه ډول سنتي او صنعتي وسیلو پر ساتنه ټینګار کوي. ما از دولت همین تقاضای خواهش داریم که رشد صنعتی جواز ما را، چون روغن ازی با کیفیت است، روغن ازی طبیعی است، بدون کدام کمی شیمیایی. دولت امیر کمی جلب توجه داشته باشه. این روغن که است روغن وطنی ماست، روغن خوب است. اینی که است و هر وقت ما میبریم از مو بازاری که است او گد ود است، در صحت هم خوب نیست، در چیم خوب نیست. اینی اگر قیمت هم است از وطن خود ماست، اینی را میبریم بسیار خوب است. د یادونې وړ ده چې جواز په ټول هیواد په ځانګړې توګه کندوز کې د تیلو او غوړیو د تولید په برخه کې یوه له پخوانیو وسیلو څخه ده چې اوس مهال یې هم له تولید شوو تیلو څخه په پراخه کچه خلک ګټه اخلي.